بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره له 109 آیاته تر 114 آیاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ود کثیر خوشوي ډیر من اهل الكتاب د اهل کتابو لو يردونکم چې کاشکې واړوي تاسې من بعد ایمانکم له وروسته د ایمان ستاسې کفارا کافران حسدا په وجه د حسادت من عند انفسهم لخوا د ذهنونو د دوی من بعد ما له وروسته د هغه تبینه چې ښکاره سو لهم الحق دوی ته حق فاعفو نو معافي کوئ واصفحو او مخ اړوئ حتی تر هغه یأتی الله چې راوړي الله بأمره امر دده ان الله یقینا الله على كل شيء پر هر شي قدیر پوره واکمن دی. د کتابوالو ډیر خلک له هغه وروسته چې حق ښه ورته ښکاره سوی د خپل حسد او کینې په وجه دا خوښوي چې ستاسو د ایمان وروسته مو بیرته کافران کړي، نو تر هغه وخته چې الله د دوی په هکله خپله پریکړه کوي دوی ته معافي کوئ او مخ ورڅخه اړوئ. بېشکه چې الله پر هر څه ښه قادر دی. دغه آیت د مسلمانانو په وړاندې د کتابوالو منحرفینو حسادت او کینه بیانوي او له مخکې آیاتونو سره تړاو یې دا دی چې د نسخې په اړه د دوی پوښتنې د حق موندنې په هدف نه دي، بلکې دوی غواړي چې تاسو له خپل دینه واړوي. لکه د سورة النساء په 9 آیت کې چې د هغو خلکو په اړه قرآن کریم دغسې خبره کړې چې دوی ته په فکر کې ورته دي. وایي ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء. دوی دا خوښوي چې کاشکې تاسو هم داسې کافران سي لکه دوی چې کافران سوي دي، نو بیا به تاسو دوی سره برابر سي. فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله. نو له دوی څخه دوستان مه غوره کوئ، دوی سره د دوستۍ اړیکې مه ټینګوئ تر هغه چې دوی د الله په لاره کې هجرت کوي او سم مخلص مؤمنان جوړیږي. واقیموا الصلاة او سم ادا کوئ لمونځ، وآتوا الزکاة او ورکوئ زکات، وما تقدموا او څه چې وړاندې کوئ لانفسکم لپاره د ځانونو ستاسې من خیر له ښو څخه تجدوه پیدا کوئ هغه عند الله په خوا کې د الله ان الله یقینا الله بما د هغه څه تعملون چې کوئ بصیر لیدونکی دی. لمونځ سم ادا کوئ او زکات ورکوئ او له ښو کارونو څخه چې کوم څه هم د ځان لپاره مخکې لیږئ د الله په خوا کې به یې پیدا کړئ، ثواب به یې ترلاسه کړئ. یقینا چې الله د هغه څه ښه لیدونکی دی چې تاسو یې ترسره کوئ. تیر آیت مسلمانانو ته د دشمن له حسادته د خبرتیا او رښتیا درس ورکړ. دغه آیت پر دین د کلک پاتې کېدلو او د دې خبرې حکم کوي چې د کینکشو خلکو خبرو ته ارزښت مه ورکوئ
او له دوی سره د بې ګټو خبرو پر ځای خپل اصلي هدف ته پام وکړئ. په پای کې ډاډ ورکوي چې ستاسو د هیڅ ښه عمل اجر نه ضایع کیږي. دې ته ورته خبره په سورة آل عمران 188 آیت کې هم سوې ده چې هلته وایي لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تاسو به هرومرو په خپل مالونو او ځانونو کې ازمویل کیږئ، د خپل مالونو او ځانونو په هکله به ازمویل کیږئ، او له هغو خلکو څخه چې تر تاسو مخکې کتاب ورکول سوی، همدارنګه له مشرکانو څخه به هرومرو ځورونکې خبرې اورئ، هرومرو به د هغوی څخه ډېرې ځورونکې خبرې اورئ، او که صبر او تقوا خپله کړي نو دا یقینا د هغه کلکو مقصودي او همتي کارونو څخه دي. همدارنګه د سورة آل عمران په 140 شمېره آیت کې وایي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. او که تاسو صبر تقوا خپله کړئ، یعنې د الله احکام په بشپړه توګه پر ځان تطبیق کړئ، لا يضركم كيدهم شيئا، نو بیا د دوی چلونه هیڅ ضرر نشي در رسولی. یقینا چې الله د دوی پر اعمالو احاطه کوونکی دی. وقالوا لن يدخل الجنة، وقالوا او ویلی دوی لن يدخل الجنة، هیڅ نه داخلیږي جنت ته، الا مگر من هغه څوک کانه چې وي هودن یهودیان او نصارا یا نصرانیان، تلک امانیهم، هغه هیلې دي د دوی. قل ووایه هاتو راوړئ برهانکم، دلیل ستاسې، ان کنتم که یاست صادقین، رښتیا ویونکي. بله ولې نه، من اسلم، څوک چې تسلیم کړي، وجهه مخ ده لله الله ته، وهو او دی محسن ښکړونی، د نیکو کارونو څښتن وي، د ښو کارونو ترسره کوونکی وي. فله نو دته اجره اجر ده دی، عند ربه په خوا کې د رب ده، ولا خوف او نسته ویره، علیهم پر دوی، ولا هم او نه دوی، یحزنون غمجن کیږي. دوی دا هم ویلي چې له یهودیانو او نصرانیانو پرته بل هیڅوک جنت ته هیڅکله هم نشي داخلېدلی. دا هسې د دوی هیلې او بې دلیله غوښتنې دي. ورته ووایه که رښتیا وایاست دلیل مو راوړئ. بل څوک به ولې جنت ته نه ځي؟ څوک چې الله ته ځان بشپړ تسلیم کړي او په خپله ښه انسان وي، هغه ته د خپل رب په خوا کې خپل ثواب دی، او نه به پر دوی څه ویره وي او نه به غمجن سي. د دغو دوو آیاتونو او دارنګه د راتلونکو آیاتونو مقصد د یهودیانو او نصرانیانو د بې دلیله خبرو ردول، د دوی د خبرو خپلمنځي تضاد را سربېره کول، او مسلمانان د دوی د دوی ناوړه فکرونو او کړنو ته متوجه کول دي.
چې دوی په خپل باور جنت یوازې ځان ته ټیکه کړی. دلته یې د دوی پر دعوې 3 ردونه کړي. اول دا چې دا تشې هیلې دي، عمل ورسره نشته او په تشو هیلو هیڅ نه ترلاسه کیږي. لکه د سورة النساء په 123 آیت کې چې وایي لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب، خبره نه ستاسو په هیلو ده او نه د اهل کتابو په هیلو ده. یعنې په تشو هیلو باندې خبره نه کیږي او جنت نه ترلاسه کیږي. دویم رد یې داسې کړی چې دا د دوی بې دلیله خبرې دي. دریم رد داسې دی چې دا د الله له قانون مخالفه خبره ده. د الله قانون خو دا دی چې من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه. راتلونکي آیتونه هم پر دغې خبرې رد کوي، وایي دوی له یوې خوا جنت د خپلو 2 مذهبونو ټیکه ګڼي. د یهودیاتو نصرانیت د لارویانو لپاره جنت ټیکه ګڼي. له بلې خوا بیا دغه 2 ټیکهوال مذهبونه په خپلو کې یو بل ته باطل وایي. وقالت اليهود او ویلي یهودیانو لیست النصارى ندي نصرانیان على شيء پر هیڅ شي. وقالت النصارى او ویلي نصرانیانو لیست اليهود على شيء، ندي یهودیان پر هیڅ شي. وهم يتلون الكتاب او دوی لولي کتاب. كذلك همغسي قال ویلي الذين هغو کسانو لا يعلمون چې نه پوهیږي مثل قولهم پشان د وینا د دوی. فالله يحكم نو الله پریکړه کوي بینهم ترمنځ د دوی یوم القیامت په ورځ د قیامت فیما په هغه څه کې کانو چې و دوی فيه په هغه کې یختلفون اختلاف کاوه. یهودیانو ویلي نصرانیان پر هیڅ هم صحیح مذهب نه دي او نصرانیانو ویلي یهودیان پر هیڅ هم صحیح مذهب نه دي. دا په داسې حال کې چې دوی کتاب لولي. همداسې د دوی وینا ته ورته خبره نورو ناپوهانو هم کړې ده. نو الله به د قیامت په ورځ د دوی ترمنځ په هغه څه کې فیصله کوي چې دوی پکې اختلاف کوي. د دغه آیت مقصد د منحرفو کتابوالو پر مخکنۍ بې دلیله دعوې 4م رد دی. دا رد د دوی د تناقض او خپلمنځي تضاد په بیانولو سره دی چې له یوې خوا وایي یوازې زموږ 2 مذهبه حق او د جنت مستحق دي. له بلې خوا دوی په خپلو کې همهغه مذهبونه باطل ګڼي چې خلکو ته یې د حق یوازینۍ سرچینه معرفي کوي. یهود وایي د نصرانیانو مذهب باطل دی، نصرانیان وایي د یهودیانو مذهب باطل دی. دا په داسې حال کې چې د دوی هره ډله داسې کتاب لولي چې په اصل کې د یوه کتاب غوندې یو د بل پخلی کوي، ځکه تورات او انجیل خو د یو بل ضد نه دي بلکې یو د بل تصدیق کوي. قرآن کریم وایي دا یوازې پخواني کتابوال نه دي چې دغسې خبرې یو د بل ضد او نقیض دي. دا یوازې پخواني کتابوال نه دي چې دغسې خبرې یو د بل ضد او نقیض دي. نور هم دغسې ناپوهان شته چې یو ځل وایي حق یوازې زموږ په مذهبونو کې دی، بل ځل بیا دوی په خپلو کې یو د بل مذهب ته کفر وایي. د کوم چا اختلاف چې د الله پر کتاب حل نسی او د الله لخوا ټاکل شوی د اختلاف د حل مرجع او سرچینه دوی د اختلاف ذریعه جوړه کړي، د داسې قوم اختلاف نو بیا په دنیا کې بل هیڅ حل نه لري. یوازې به الله تعالی د قیامت په ورځ د دوی په اړه فیصله کوي. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.